السلام علیکم. لطفاً کوم چینل نه یې سبسکرایب کړی اول چینل سبسکرایب کړئ بیا ویډیو تر اخره پورې وګورئ. نن به زه تاسو ته د شهزاد محمدي د بي پي ایل د لوبو معلومات درکم یا د بنګلادیش د غوره لیګ سیسو منډې ترسره کړي دي. پکې شهزاد محمدي پر اولنۍ لوبه کې 22 منډې ترسره کړلې په 23 بالونو باندې. په دوهمه لوبه کې 6 منډې ترسره کړې دي په 4 بالونو باندې. په دریمه لوبه کې 10 منډې ترسره کړې دي په 10 بالونو باندې. په څلورمه لوبه کې 40 منډې ترسره کړې دي په 20 بالونو باندې. په پنځمه لوبه کې 33 منډې ترسره کړې دي په 18 بالونو باندې. په شپږمه لوبه کې په 0 باندې اوټ شوی د کومه منډه نه ده ترسره کړې. په اوومه لوبه کې 25 منډې ترسره کړې دي په 18 بالونو باندې. په اتمه لوبه کې 20 منډې ترسره کړې دي په 12 بالونو باندې. په نهمه لوبه کې 39 منډې ترسره کړې دي په 22 بالونو باندې. په لسمه لوبه کې 33 منډې ترسره کړې دي په 15 بالونو باندې. په 11مه لوبه کې 21 منډې ترسره کړې دي په 15 بالونو باندې. شهزاد محمدي ټول ټال په بي پي ایل 2019 کال کې 280 منډې ترسره کړې دي. نو پوره مکمل 11 لوبې پکې ترسره کړې دي. شهزاد محمدي نو په نورو لوبو کې ګډون نه کوي او شهزاد محمدي د افغانستان لپاره تللی د هندوستان ته چې غواړي په تمریناتي ټیم کې ګډون وکړي او څو ورځې وروسته به افغانستان د ایرلینډ خلاف لوبې ترسره کوي. نو افغانستان کرکټ بورډ به غواړي چې له شهزاد محمدي نه هلته هم ازموینه واخلي چې تمرینات یې څرنګه دي. نو د همدې خاطر لپاره شهزاد محمدي له بنګلادیش پرمیر لیګ سره خدای پاماني وکړله او هندوستان ته د تمریناتو لپاره تللی ده. نو دا د شهزاد محمدي د 2019 کال د بي پي ایل د لوبو معلوماتو چې ما تاسو ته درکړو. الله تعالی دې وکړي چې دا ویډیو تاسو خوښه سي. نو که مو خوښه سوي دا ویډیو لایک او شیر یې کړئ. زموږ چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ. نور د خپل ځان ډیر خیال ساتئ. د خدای په امان.